د ځنګله په مابین کې یو سپین تنبو ولاړ و. ټولو بیزوګانو د درختو د سرو څخه ډېر د حسرت او د پریشانۍ په نظر ورته کتل. ولې چې په دا تنبو کې یو ټیبل لګېدلی و. پر هغه ټیبل باندې 4-5 دانې ډېر ښایسته څرخېدلي سره سیبونه پراته وو. د ټولو بیزوګانو دغه خواهش و چې تر دغه سیبو پورې زموږ لاس ورسېږي. لیکن مسله دا وله چې په دا تنبو کې یوه نجلۍ اوسېدله، یو یې پلار اوسېدی. دوی دواړه ساینسدانانو، دوی راغلي وو د مختلفو ګلانې ټولول او د هغسې دواوې جوړولې. په دغه وخت کې دغه پلار یې د باندې په کار پسې ووتی. هغه نجلۍ د دې تنبو په ښایستو په کار باندې لګیا سوله. ټولو بیزوګانو یو دم پر دغه تنبو باندې حمله وکړه چې دغه نجلۍ چې کوم وخت دغه حالت ویل دی، دې ژر در ژره توپک راواخیستی، پر دغه بیزوګانو یې څو ټکه. ټول بیزوګان په میدان سو چې تر یو ځایه پورې دوی منډه وکړله، بیا دوی ودرېدل چې ویې کتل چې اوس خو خطره نسته. وایي ټولو بیزوګانو یو بل ته ډېر د پریشانۍ او د حیرت په نظر وکتل. په دغه حال کې یو بیزوګي خپل لاس پورته کوي، چې لاس یې پورته کوي، په لاس کې ډېر ښایسته څرخېدلی غټ سیب و. وایي د ټولو بیزوګانو خپل سرونه کښته کړو، دغه بیزوګي ته ډېر د ادب او د احترام په نظر سره وکتل. وایي دا بیزوګی په خپل ځان کې ډېر خوشحاله سولو او ډېر په مکبرانه انداز باندې دی روان سو. د دې ځنګله و غټې درختې ته وختی، لوړ پر شاخ باندې کښېناستی. دغه بیزوګی چې لوړ و درختې ته وختی، یو څه وخت بعد د دا خواهش وکړي زه دا سیب وخورم، د دې خوند وګورم. دلته لاندې پر مځکه ټولو بیزوګان د ده په انتظار و چې دغه بیزوګی به راشوسي، موږ ته به څه ووایي. وایي دی چې د دا سیب څه غاښ وکړي، هغه ډېر کلک و. ولې هغه سیب یو مصنوعي سیب، هغه د پلاستیک څخه جوړ شوی. وایي ده بیا کوشش پر وکړي، بیا کوشش پر وکړي، حتی په آخري کې د خپلو غاښو درد وکړي. یو څه وخت بعد دغه بیزوګی د درخت څخه راشوه سو، لاس یې هغه ته رانیولی. دغه ټولو بیزوګان په ده باندې پسې وو، ده ته هغه ته د ادب او د احترام په نظر کتل چې دی به چیرې تللی دی، به هلته ورسره تلو، چې دی به چیرې کښېنستی دی، به هلته ورسره کښېنستو. خو ده به دا لاس هغه ته رانیولی و، هغه ښایسته سیب یې په لاس کې و. دغه ټولو بیزوګانو صرف هغه سیب ته کتل. لیکن د دې سیب په حقیقت خو صرف دی خبر و چې دغه سیب یو مصنوعي سیب دی، دا د خوراک سیب نه دی. دا ټولو بیزوګانو ته دا سیب داسې معلومېدی لکه د دې بیزوګي په لاس کې د دنیا د ګردو قیمتي شی ورسره وي. د دغه بیزوګي سره دغه مسله پیښ سوله، دی وږی سولو. ولې چې د ده په لاس کې سیب و، دی و غټو غټو درختو ته نسو ختی. څو ورځې چې پر ده باندې تېرې سولې، بیا دی نور کمزوری هم سو، وږی هم ډېر سولو. نور ټولو بیزوګان به خپلو درختو ته ختل، خپلې میوې به یې شکولې، هغې به یې خوړلې. د ده سره دغه مسله وه، دغه خپل لاس هغه ته رانیولی و، په هغه لاس کې هغه سور سیب ولو. بله ورځ چې ده دا کوشش وکړي چې زه هغه درخت ته وخېځم چې کومو درختو ته دی پخوا خاتی، زه به هغه میوې وخورم. ده چې پر درخته باندې ختل شروع کړو، دی چې یو څه وخاتی، د هغه ځای د ده بدن دونې قدر کمزوری و چې دی نسو ختی نور مزید. دی د هغه ځای سریله سو چې لاندې پر مځکه باندې ونښتی، د هلته دی مړ سو. نور ټولو بیزوګان چې په ده باندې خبر سول، هغه ژر در ژره ځان ور راورساوی او پر ده باندې یې پاڼې واچولې او ده یې پټ کړی. په دغه حال کې دغه سیب یو بل بیزوګي پورته کړي، چې پورته کړي هغه ته رالاس پورته کړي. بیا دغه ټولو بیزوګانو هغه بیزوګي ته بیا ډېر د ادب، د احترام او په ډېر غټ نظر ورته وکتل. او دلته په ځنګله کې یو نوې سلسله شروع سوه د دې سیب په وجه باندې. نو ګرانو کتونکو، څنګه چې د دغه سیب یو قیمت، یو حیثیت نه ولو، لیکن ټولو بیزوګانو د دغه سیب په وجه باندې د دغه یوه بیزوګي څونې عزت او احترام او ادب یې کاوه. د هغه سره په دې دنیا کې یو څه خلک د یو چا د هغه د مالدارۍ په وجه، د هغه د سټیټس په وجه، یا د هغه د رتبې په وجه د هغو عزت کوي. لیکن په دې دنیا کې په دغه شان باندې نه انسان مړېدی سي، نه دا د خپله ځانه سره وړی سي، دا به د همیشه دپاره دلې پاتېږي. موږ باید چې د چا عزت د هغه د ښه انسانیت او د هغه د ښه کردار په وجه باندې